آیا پوهیږئ چې الله تعالی ولې کعبه د ټولې نړۍ د مسلمانانو د زړونو مرکز ګرځولې ده؟ راځئ د سورة البقره په دې آیات کې له حیرانوونکو درسونو سره اشنا شو او یاد کړئ هغه وخت چې موږ کعبه د خلکو لپاره د راګرځېدو ځای او د امن کور وګرځاوه او حکم مو وکړ چې د ابراهیم له مقام څخه د لمانځه ځای جوړ کړئ او موږ ابراهیم او اسماعیل علیه السلام ته امر وکړ چې زما کور د طواف کوونکو یا اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک وساتئ. البیت څخه مراد د الله کور یعنی کعبه ده. مثابة للناس یعنی خلق بیا بیا دې کور ته راګرځي. د زیارت او عبادت لپاره یې شوق نه ختمیږي. امنا یعنی الله تعالی دا ځای د امن او سولې مرکز ګرځولی دی. مقام ابراهیم هغه ډبره ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام پرې درېده او د کعبې دیوالونه یې لوړول. الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام ته امر وکړ چې کعبه د شرک، نجاست او هر ډول ناپاکۍ څخه پاک وساتي څو عبادت کوونکي په پاکه فضا کې عبادت وکړي. دا آیات د بني اسرائیل او نورو خلکو ته د حضرت ابراهیم علیه السلام د مقام او د کعبې د عظمت د یادولو لپاره نازل شوی. الله تعالی پکې بیانوي چې کعبه د توحید مرکز دی او حضرت ابراهیم علیه السلام د دې کور د جوړولو او خدمت ځانګړی ویاړ لري.